ګرانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم د دولت په کچه د اقتصاد او تخنیک ابتکاري سیمې په چین کې د ورخلاصون منطقو یوه مهمه برخه ده. یا د سیمې د بشپړو اساسي تاسیساتو د پانګونو د نړیوال معیاري چاپیریال د بهرنیو پانګونو د راجلبولو او کارولو او له عالي او نوي تخنیک څخه په استفادې سره د عصري صنعتي جوړښت د آبادولو په رڼا کې د شاوخوا ښارونو او سیمو د بهرني اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا په پار مهمې حوزې ګرځېدلی دي. د دولت په کچه د اقتصاد او تخنیک ابتکاري سیمې په چین کې د ورخلاصون لوړ ډګر بلل کیږي چې په 1984 کال کې یې شمېر 14 او اوس یې دغه شمېر 210 ته پورته شوی او د چین په 11 ولایتونو او د ولایت په کچه سیمو او ښارونو کې آبادې شوي دي. د دغو سیمو عمومي اقتصادي اندازه د زیاتېدو او د ورخلاصون خوځنده ځواک یې د فعالېدو په حال کې دی. د 2015 کال په جنوري کې د چین د سوداګرۍ وزارت د دولت په کچه د اقتصاد او تخنیک د ابتکاري سیمو د پرمختګ د عمومي سویې د ارزونې پایله خپاره کړې چې له مخې په 2023 کال کې د دولت په کچه د اقتصاد او تخنیک په ابتکاري سیمو کې د تولیداتو عمومي اندازه 14,800 میلیارد یونو ته او د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه 10,200 میلیارد یونو ته رسیدلې وه چې دغه شمېر د چین د وارداتو او صادراتو په عمومي اندازې کې 25 سلنه ځای نیولی دی. په دغو سیمو کې له بهرنیو پانګو څخه د استفادې ارزښت 19 میلیارد او 200 میلیونو ډالرو ته رسیدلی چې دغه شمېر د چین په عمومي ارزښت کې 24 سلنه ځای نیولی دی. د 2023 کال تر پایه پورې په دغو سیمو کې د دولت په کچه د ابتکار د پیاوړتیا په هکله 200 مرکزونه آباد شوي او له ولایت څخه په پورته کچې د ابتکاري ارګانونو شمېر له 15,000 څخه او د عالي او نوي تخنیک د تصدیو شمېر له 73,000 څخه زیات شوی دی چې یادې شمېرې د 2022 کال د ورته شمېرو په پرتله ښکاره لوړوالی ښیي. چین به په راتلونکي کې د اصلاحاتو او نوښت د پیاوړتیا په رڼا کې ټول شموره تدبیرونه ونیسي او د دولت په کچه د اقتصاد او تخنیک د ابتکاري سیمو د فعال ځواک د قوي کیدو له لارې به نړیوالې اقتصادي همکارۍ پیاوړې کړي. محترم دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.